القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بشک موږ لیږلی ته ای محمد صلی الله علیه وسلم په حق سره زیری ورکونکی او ویرونکی او ته به ونه پوښتل چې د صاحبانو د دوزخ څخه. تفسیر یعنی پر تاسو باندې دې خبرې هیڅ الزام نشته چې هغوی مو ولې په اسلام نه دي مشرف کړي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او هیڅ کله به راضي نسي له تا څخه ای محمد صلی الله علیه وسلم یهودان او نه نصرانیان تر هغه پورې چې متابعت وکړي ته د جن د دوی. تفسیر یعنی یهودان او نصرانیان د حق د منلو سره هیڅ علاقه او کار نه لري. دوی په خپل ضد باندې کلک ولاړ دي او له سره ستاسې دین نه مني که بالفرض ستاسو د هغوی تابع سي نو خوښیږي د دوی دا کار او دا ممکنه او کیدونکې خبره نه ده. نو اوس دې د هغوی د موافقت امید ونه کړې. قل إن هدى الله هو الهدى. ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې بېشکه هدایت د الله جل جلاله همدغه هدایت دی یعنی اسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او قسم دی که چیرې پیروي وکړې ته د خواهشاتو د دوی وروسته د هغه څخه چې راغلی دی تا ته د علم نو نه به وي تا لره له الله جل جلاله هیڅ دوست او مددگار. تفسیر دا یوه فرضي خبره ده یعنی که بالفرض تاسې داسې وکړئ نو له الهي قهر څخه هیڅوک خپل ځان نسي ژغورلی. یا یې منظور د امت تنبیه ده چې که کوم سړی مسلمان سي او په قرآني احکامو پوهیږي او بیا له اسلامه مخ واړوي نو هیڅوک چې له عذابه نسي ژغورلی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې ورکړي دي موږ دوی ته کتاب لولي دا کتاب په حق لوستلو د هغه سره همدغه کسان ایمان راوړي په دغه هغه څوک چې کافر سي په ده نو دغه کسان هم دوی دي زیانکاران. تفسیر په یهودانو کې لږ کسان منصفان هم چې خپل کتابونه یې داسې لوستل او پرې پوهېدلي وه چې په الفاظو کې تحریف نه کاوه په معنا د هغه کې فکر چلاوه او په مقتضا یې عمل کاوه او په پاک قرآن یې ایمان راوړی و لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه او د هغه ملګري یعنی دوی تورات په غوره سره لوستلی و او هم دوی ته ایمان په برخه هم سو. او هغه کسان چې له خپل کتاب څخه انکار وکړي او په هغوی کې یې ګوتې ووهلې او سره ویاړه راواړه او تحریف یې کوي نو دوی زیانکاران خائنان او خاسران سول. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.